د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت د مرکز اړوند چهاردېهي 15,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. په همدې موخه نن د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې پر مهال د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ، د برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب، د ولایتي شورا رئیس او د سیمې لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمان او ځوانانو ګډون کړی و. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب په وینا چې د لغمان ولایت د مرکز اړوند د چهاردېهي د سیمې 15,000 کورنیو ته د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت د برېښنا د ورکړې پروژه تکمیل کړه. نوموړی وایي دغه راز به د سرخکانو په سیمه کې هم 2000 نورې کورنۍ ژر د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. هدف دې نن افتتاح د پروژه جناب والي صاحب غواړو چې د پروژه ته شایده به 15,000 کورونو لپاره برق مطمئن ان شاء الله به یو ورځ نه افتتاح کوو او دې نه پس دویم پروژه سرخکان لپاره ان شاء الله د 2000 کورونو لپاره دی او ان شاء الله امیدوارم چې د یو پروژې سره خلک کورونه روشن شي او د خلک اقتصاد، مکتبونه، مساجد او نور مشکلونه حل شي. بیا هم تاسو ټول خلک نه او جناب والي صاحب نه، شورای ولایتي نه، د قومندان صاحب امین او جنرال صاحب تاسو همکاري وجو چې موږ کولی شو د پروژه په وخت تطبیق کو. امیدم چې بل پروژې موږ په لار لرو دونه زر هغه برنامه تکمیل کو. هغه بل برنامه چې ان شاء الله د 90 کال کې چې برنامه لرو والي صاحب سره موږ شریک کړی، امیدم د هغې تطبیق لپاره تاسو بیا موږ سره همکار اوسئ چې موږ ستاسو خدمت وکړو. غالب زیاتوي چې د روان مالي کال په اوږدو کې بعد د برېښنا رسونې خدمات لا پراخ او زرګونه نورو کورنیو ته به هم برېښنا ورسوي. د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ د دغه سترې پروژې په تکمیلېدو د خوښۍ څرګندېدو سربیره د برېښنا شرکت له مشر غوښتنه وکړه چې خپل خدمات لا پراخ او ټولو سیمو ته د برېښنا ورسوي. ښاغلي ننګ وویل د لمریزې برېښنا په فعالېدو سره به هم تر ډېره خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. دا ډېر د سعادت فرصت ده چې په لغمان ولایت کې تقریبا د 15,000 کورنیو د برق پروژه تطبیق کېږي. دلته انشاءالله داسې یو نیم سیمې دي چې په وړوکو کمبوتاتو نیازمندیو باندې متکي دي چې د هغوی برق هم تکمیل شي. موږ انشاءالله بحث کړی ده برق به انشاءالله ډېر ژر په ډېرو ساحاتو کې نورو کې هم تطبیق شي او هم به انشاءالله د نږدې راتلونکي کې د خدای پاک امید سره او انشاءالله د مرکزي دولت او د همکارانو په مرستې سره انشاءالله د سولري برق پروژه چې موږ او تاسې ورته منتظر یو هغه به تطبیق شي او هم به هغه نیازمندۍ چې د برېښنا سره په ګډه ترسره کېږي د میثاق ښاروندي د پروګرام له لارې به هم یو زیات مقدار هغه نیازمندیو ته ځواب ویل شي. په ورته مهال د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د ولسي تړون ملي پروګرام په چوکاټ کې تر 300 پورې شوراګانې چمتو دي تر څو ورته د برېښنا ادارې له لوري د ولسي تړون له لارې برېښنا ورسیږي. ډېر خوشحاله یم چې رئیس صاحب خپله راغلی او نن له نږدې نه د دې 15,000 کورونو د برېښنا هغه بټۍ غوڅوي او افتتاح کوي او د نورو 2,000 کورونو هغه وعده یې وکړله چې هغه په سرخکانو سیمه کې له خیره جوړېږي. موږ مخکې ورسره خبرې کړي لکه څنګه چې والي صاحب یادونه وکړه دا د ولسي تړون 300 شوراګانو د ولسي تړون په برنامه کې برخه مخ کړی ده. هغه به انشاءالله په همدې کال کې کېږي او رئیس صاحب موږ ته اطمینان راکړ چې ټولو ته به برق موږ ورکوو او ستونزه به انشاءالله نه وي. نورې بعضې وړې او غټې ستونزې به موږ شریکې کړي دي هغې ته به انشاءالله رسیدګي کېږي. دنه بیا مننه کوو چې راغلی. د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د معلوماتو له مخې دوی به تر 20 میلیونه افغانیو پورې نورې پیسې د دغه شبکې د ترمیم او اړینو توکو لپاره ځانګړې کړي.